د کهانه شروع د بي عام غونډه کې ورځ نه کیږي په دغه ورځ باندې هم خلک د نوکر په شان په خپل کارونو کې مصروف وي په دې کې ناڅاپه د اسمانه د باران په ځای باندې په تیزه سره کچرا وریدل شروع شي هغه چې تر دې د پورې په خطرناک سپیډ کې خطر روان وي چې بچا باندې هم راغورځيږي هم په غزي کې چقيږي پر سر حالت د قابونه بهر شي او په ارزه کې حکومت ایمرجنسي نافذ کړي فوجونه په سړکونو باندې روزي او دې سړي چاته هم لا تر اوسه پورې دا پته نه لګيږي چې خیر دا کچرا د کوم اړه خراب روانه ده په دې وخت کې په لوس انجلس کې په سړک باندې خلکو ته چې بغونته کې په نظر باندې راشي کوم چې پاسل کې ټایټانیک جزو تقریبا 115 کال مخکې په سمندر کې ډوب شو او تر اوسه پورې چا هم واپس نورو باسري خو د سړک په منځ باندې ولاړو په دې واقع نه هر یو کس په دې خبر باندې پوه شي چې د روباسري وال طاقت څه عام سیز نه دی چې په سمندر کې خلکو ته سجبه غونډه کې مخلوق په نظر باندې راشي نو په دې سره د فوجانو جنرال د کنو چې آستن وی هغه سره د ملاویدو د پاره راشي ها جنرال د مخلوق دا سوال را شروع کی په تاسو دلته کې څه کوي چې وی ورته وای یوم په دې ځکه د خپل ملکی پیغام وروړل دي هغه تاسو سره پوره 3 ورځې بس ملاقات کوي او په ځای کې به تاسو ته په خپل باندې ټولې خبرې کوي خو دومره درته ما په ځمکه باندې باقي انسانانو وخت ختم شوی دی ها جنرال په ځای کې هغه له دم کې د ورکولو کوشش وکړي هو مخلوق دې خبر نه خبردار کی او د نن چې کوم تاسو ته به وریدا دا خو سهم نه دي دا خو مونږ صرف تاسو ته مثال درکول غوښتل په دې وخت کې ناڅاپه دغه ونته کې نور هم مخلوقونه سمندر بار ته روزي او د مخلوقونه یوازې په لوس انجلس کې نه بلکې دنیا په نور ځینو کې هم خلکو ته په نظر باندې راځي اوس تر په څو غنټو کې په پوره دنیا کې دا خبر خور شي ولې چې دا تاسو مخلوقونه چې دنیا غړي ټیکنالوژي هم د دې په مخ کې فعال وي اوس د دنیا ټوله طاقتور خلک راوځي شي او یو میټینګ راغواړي دا مخلوقات ملکه دوی له صرف 3 ورځې ټیم ورکړي د وجې دوی زر تزره په 2 ورځې کې دنه په سمندر کې وغټ پیپر واچي د پاره چې د پلار باندې ها ملکه مونږ سره د ملويدو د پاره راشي اوس هغه ورځ راشي او په دې سره دنیا ټوله طاقتور خلک هم یو ځای ته راټول شي په دې وخت کې مونږ ته کیپټن یو خزه هم خو دلی کیږي کوم چې پاسل کې دغه ټوله میټینګ مشربه هغه ځکه دا چې را شروع کوي تاسو له قونته کې چپ کې ورچې مخلوقونه را روان دي په قونته کې وخت کې هم مخلوقونه د ځل سره د ملکی غلطه کې راشي او د سر د وبونه هم بار ته روزي دا د میټینګ ولکه سان چې بیا کله هغه ته کس ور مخ کې نو په دې سره هغه ملکه هغه سره د خبره کوونه انکار وکي په دې خبره باندې به زما استیو نیمه کس پکار دي په دې پورې دوست هغه ته کې موجود هر یو کس حیرانه پاتې شي ولې چې استیو زغټ سلیډر نو بلکې پاسل کې د سیاي وړو کې غونته کې ایجنټو کوم چې د خبرو چل هم په سي طریقې سره نه ورته هغه ملکه هغه تخپل نوم سرابي وای او د سره د خلکو د وړاندې دا اعلان هم کی وی کچر زین سلام سره خبرې کومه صرف او صرف د استیو په ذریعہ سره به کومه سرابي واپس لاړ شي او د سری استیو سرکار په خپل نگرانۍ کې را واخلي د کټ په باندې شکو چې کدي چې د استیو هغه مخلوقونه سره د مخ کې نه تعلق دی خو استیو ورته دا خبره صفا کی دا مخلوقونه هم په خپل جون کې په اول ځل باندې ولیدل ماته خدا هم پته نه لګیږي چې غي ماته د आवाज ولې وکړو اوس ورځ پس بیا استیو په خفي طریقې سره واپس دغه ملکی خواله را وستلی شي هغه ځکه استیو د ډېر د لاس هغه ته دا خبرو کی وی کچر زمانه څخه غلطی شي نو ستانه معافي غواړم چې وړو کې خونته کې ایجنټ ما چې سرابي ورته دا خبرو کی وزن انسانانو په ذهنونو باندې پوهېږم او په دې ځکه صرف او صرف ستا په ذهن کې ماته سچای په نظر باندې راغله استیو ډېر هرنده دلته دا خبره ورته کی وی کچرته زما ذهن ویل شي نو په دې سره زه تاسو بیا دا خبره ولې کوم ته خو د مخ کنه د ټول خبر په باره کې پته لګيږي سرابي غنه دې خبر جواب ورنکي او واپس دا غزینه لاړ شي اتره پس استیو چې خپل کور ته واپس راشي نو پازه کې د خزه او لور د دنده ته بوسونه شروع کی وی غسرابي تا بار ولې راغواړي خوستو ویله د جواب بار ورکی ما ته خپل باندې هم پته نه لګيږي ته به پس اوس چې کله بیا غسر د ملاقات پر راشي نو کټ هغه د مخ کې دې خبر نه خبردار کی ته به صرف هغه سره هغه خبره کې کم چې تا ته مونږ وایو ته به خپل اړخ نه یو لفظ هم هغه ته نه به ولې چې کته لکه غونته کوم غلطه خبره وکړه نو په دې سره د ټول دنیا به تبو برباد شي سره به چې کله دازل راشي نو دا غوینه یو ګلاس اوبو غواړي او هم د سمندر اوبو کمانډان د زر خپل کسان له حکم ورکی او یو ګلاس اوبه ته نه وروړي هو به دات نصیب غندوي چې سرابي استو د حکم ورکی ودا اوس کا کډ استو خبردار کی ودا اونس کې دي شي په دې سره ته مړ هم شي ولې چې دا غند دي چې د خپل ځان د بس کولو د پر سرابي ته وي وزستا په درد باندې پوهېګم ځان غو نشم مړ کولې کنه چې دې په جواب کې دا ورته وای وینه تاسو چروم زما په درد باندې شي پوهېدلې انسان لګیا دي او زمون پاک صفا سمندر ورته وارس کا کوي سره وځي چې زمون ماحول ته مسلسل نقصان رسیږي خو بیا دې صرف د 50 ورځو ټیم ورکی په دې کې تاسو زر د ټوپټول سمندر صفا کې دې پورې دوست را ټوپټول کسان سخت ویریږي ول چې دا دومره غټ کار به په 50 ورځو کې نشو کولای هغه دې ته وایو لسل کله ټیم راکا خو سره به پاغه کې دې پورې دوست سره خفش بیا د ډېر غوسه تلز دا خبرو کې وی کې چرزو غواړم نو صرف په 5 غنټو کې د ټول سمندر وبد صفا کولای شم خو دې نه پس زب
تاسو انسان بیا هم د دنیا نه ختموم. دغه انسانانو له دوه لارې ورکي وی د سمندر صفا کې او که چېرې داسې م ونه کړل نو په دې سره زه به در باندې اوبه در پرېږدم او تاسو ټول په ټول به تباه کړم. په دې کې هلته کې یو مالدار کس راپاسي او په سرابي پسې ور روان شي. په دې وخت کې سرابي چې کله په غوسه کې راشي نو هغه خپل ځان نه سړی جوړ کړي چې دې پورې دوست هلته کې موجود هر یو کس حیرانه پاتې شي. خو بیا دې دا خبره وکړي وی که چېرې تاسو زما خبره ونه منله نو په دې سره به زه ټول په ټول اوبه په دنیا باندې را پرېږدم او تاسو به رانه په دې ځای کې ساه هم وانه غشتلی شي. ایسټیو دې کسانو ته حکم ورکړي تاسو په خپلو ځینو باندې کښېنئ ولې چې هغه ته را پته لګېدلې وه چې سرابي څومره طاقتوره ښځه ده. سرابي په دې سره واپس په خپل شکل کې راشي او په دې خبره باندې بیا دغه ځای نه لاړه شي. اوس هر څه ستاسو په لاس کې دي. تلو په وخت کې هغه ځای سکرونه په خپل کنټرول کې واخلي او هغوی ته پکې د یو ځای نقشه راواړئ. دا دا ځای کوم چې سمندر د ټولو نه ښکته و. حمید ووایي وی که هر کله تاسو ما سره ملاقات کول غواړئ نو په دې ځای کې به یې راسره کوئ او دا ځای کوم ته چې تر اوسه پورې یو انسان هم نه و ورغلی. اوس انسانان سره چونکې ولار هم نه و پاتې د وجې صرف په 2 ورځو کې هغوی یوه ډېر مضبوطه ابدوزه تیاره کړي. د ایسټیو دغه ټیم له په هغه ځای کې ټریننګ ورکړل کېدل شروع شي ولې چې هلته کې موجود هر یو کس ته لا پته وه دا زموږ د زندګۍ آخري سفر هم ثابتېدی شي. تر پوهنتونه مخکې هغلته کې موجود هر یو کس خپل اخرنی ویډیو ریکارډ کړي ولې چې دا هم ممکنه وه چې په دغې کسانو کې یو کس هم واپس را نه شي. ایسټیو په اخري ځل باندې د خپلې ښځې او د خپل لوره هم اجازت را واخلي. هغوی دواړه د نه خپه ولې چې د انسانیت د بچ کولو دپاره په دومره خطرناک سفر باندې هم خوشحاله و. په اخره کې شپږ هم ماهران کسان په هغې ابدوز کې کښېني بیا د یو کیبل په ذریعې سره هغه ابدوز په مزه مزه باندې سمندر ته ورکوزېدل شروع شي. خو چې څنګه ښکته ځي نو په دې سره د اوبو پرشر ورته وارسېوا کېږي. اوس د هغې ابدوز د عجیبه غونته کې اوازونه راځي خو اصلاً هغه کسان په دې خبره باندې تسلي ورکوي بې غم مه کوه دا هر څه د پرشر د وجې کېږي. په دې کې کیټ هغه مالدار کسان ته دا خبره را شروع کړي موږ له د سرابي شرطونه منل پکار دي. خو هغه طاقتور کسان ورته دا خبره وکړي موږ له په طریقې سره دا سرابي ختمول پکار دي. په دې کې هغه ابدوز چې کله هغې جبر ځای ته ورسېږي نو په دې وخت کې ناڅاپه دوی ته یوه جټکه محسوسه شي. په دې سره دوی بار دنیا سره پوره په پوره رابطه هم کټ شي او دې سره په هغه ابدوز کې خپل جنریټر را شروع شي. بل سره د کسانو ته دا پته ولګېږي چې اوس موږ د سمندر په تل کې موجود وو. دوی چې کله ډېر احتیاط نه پس دغه ابدوز ور راکولو کړي په دې سره دوی په خپلو سترګو باندې یقین نه راځي. هغه ابدوز په دې وخت کې لږه غونډه کې هم په اوبو کې نه وه بلکې په هغه ځای کې عامه هوا موجوده وه. په ځای کې یوه عجیبه غونډه کې رڼا راوځي شوې وه او په دوی باندې سمندر اوبه را باندې کړې وې. په ځای کې دوی ته عجیبه غونډه کې سمندري انډې هم په نظر باندې راشي. خو ډېر مخکې چې دوی په نور څه باندې پوه شوي په دې وخت کې ناڅاپه سرابي هغلته کې راشي. هغوی بیا دوی ځان سره را روان کړي او دوی ورپسې شاته ور روان شي. هغوی دوی ته ووایي دا هیلمټ یې لرې کړه اوس لږ غونډه کې هم د دې ضرورت نشته ولې چې په دې ځای کې هوا موجوده ده. ټول یېرېدلي وو خو بیا سرابي د ایسټیو خوا لاړ شو په خپله باندې هغه نه هیلمټ لرې کړي چې اوس هغلته کې د موجود د هر یو کس دا یقین پیدا شي چې دوی موږ ته په دې ځای کې د نقصان د رسولو واله نه دي. سرابي هغوی ته دا خبره وکړي زما ټوله خلک په دې ځای کې ښه په سکون سره اوسېږي خو په سمندر کې چې کم کبان دي هغوی ستاسو د ریګندونو د وجې ورځ تر ورځې مړه کېږي او ستاسو د هېرولو دپاره دا ټوله منصوبه ما جوړه کړې ده. په تلو کې هغه ایسټیو د نورو کسانو نه رابېل کړي هغه بیا ایسټیو په دې خبره باندې پوهه کړي ته ما هسې نه رابېل کړې زه تاسو ته په دې ځای کې یو راز وایم زه په دې ځای کې یو انسان ته هم نقصان رسول نه غواړم بلکې دا هر څه ما د انسانانو د هېرولو دپاره وکړل. ایسټیو ورته وایي که چېرته واقعي انسانان بچ کول غواړي نو ته ورله بیا ته دمکې ولې ورکړې چې هغه ورته ووایي ته غم مه کوه چې کله وخت راغی زه به درله دا هر څه ټیکمه. له همدې وخت پس دغه دواړه واپس نور کسانو سره رامیلو شي. په دې وخت کې سرابي دوی را مخکې کړي او د خپل قوم سره یې میلو کړي. دوی چې کله د هغوی تعداد ته پام وکړي هغه په اصل کې د انسانانو نه هم سیو و. په ځای کې بیا سرابي خپلو کسانو ته دا اعلان وکړي انسانان په اصل کې زموږ دښمنان نه دي بلکې په دې کې ښه کسان هم شته دي. دوی ته اوس د خپلو حرکتونو اندازه شوې ده او دوی به زر ته زره زموږ له دا سمندر صفا کړي. او په دې وخت کې دوی په ټیم کې موجود یو ساینسدان مزه باندې د سرابي اړخ ته راتګ شروع کړي. په حقیقت کې هغه صدر هغلته کې رالېږلی و هغه سره په لاس کې په دې وخت کې د کیلونې په ځای باندې بم موجود و. هېڅوک چې کله په هغه باندې پوه شي نو د هغه د ودرولو کوشش را شروع کړي خو بم په دې سره ښکته وغورځېږي هغه تر دې د پورې طاقتور وي چې په هغه ځای کې مضبوطه دماغه جوړه کړي. په سره سمندر اوبه په ډېرې تیزۍ سره د دوی اړخ ته راتګ شروع کړي. سرابي په هغه ځای کې ټول انسانان بچ کول غوښتل او په هغه ځای کې صرف او صرف ایسټیو بچ کړلی شي. ایسټیو په دې خبره باندې پوه شي چې اوس ټول انسانیت په خطر کې شو. بل خوا کیټ په خپل کور کې ناستې وي د خپل خاوند سره په دغه معامله باندې خبرې کوي. په دې وخت کې ناڅاپه د هغوی په کور باندې ډزې را شروع شي. په دې سره کیټ پکې بد سرور شي خو دې سره د خپل خاوند د پکې لاس ووینځي. په دې سره اوس دا پته ولګېږي چې داسې عامه څه حمله نه وه بلکې څه داسې کسان هم په دغه ځای کې موجود دي کوم چې سرابي سرې دوی هم وجل غواړي. ایسټیو چې کله سمندر نه بار ته روځي نو ټول انسانانو نه په دې خبره باندې معافي وغواړي. زموږ په ټیم کې یو غدار موجود و موږ ته دې په باره کې پته نه وه او د هغه د وجې دا هر څه تباه شو. ما ستاسو د بچ کولو ښه پوره کوشش وکړو خو دا غدار د وجې هر څه غرق شو. په دې وخت کې سرابي حکومت راګیره کړي او په یوې پنجرې کې د اچولو نه پس په هلیکاپټر کې یې راوچته کړي. د دغه حکومت والا دا اراده وه چې دا سرای به موږ په خپله قبضه کې راواخلو او بیا به د دې په ذریعې سره د دې ټوله فوج ته موږ دمکیانې ورکړو. سو بیا پټ په پټه د یو ټرک خواله راشي ولې چې په هغه ټرک کې په دې وخت کې سرابي موجوده وه. داسې کله په هغه ځای کې دغه ټرک د سټ کولو کوشش را شروع کړي نو په دې وخت کې
فوجان دغه د درولو کوشش را شروع کی. ورته وای ویتل غونته کې هم مخکې نشت للی د سټیو پازه کې باغې پس په خندا شو په شا باندې لاړ شي چې په دې سره هغه پنجره سي د پسې سمندر ته غورځيږي. پر سر سره به هم په غځای کې راځه د شو دینه په سټیو ور پسې هم په غځای کې ور ټوپ کی. چې کله باغ کې ډوبېدو والی نو په دې سره سره به 19 یو دغه ژوندۍ را بچ کی. او د سټیو په باره کې څه خلک دا خبره را شروع کی ودا یو هیرو دی او څه په دا الزام ولګي بیا د مخکنه هم د مخلوقونو سره تعلق کېټوس د خپل خاوند د مرګ باوجود خپل کار لکونده کې هم اون دري. هغه سټند د دې دا خبرو کې وتلاړه شو د خپل خاوند په جنازه کې د شرکت وکا پکېټي ورله دې خبره جواب داسي ورکی وتلاغه غم مکبا زه په دې وخت کې ټوپ ټول دنیا به بچ کوم. په دې وخت کې دوی په ځکه د ایمرجنسي واټر اوازونه را شروع کی. پیسه ټوپ ټول کسان په غزه کې راجم شي او سټیو پکې موجود نه وي چې بری سره کېټ مجبورن هم مخلوقونو ته خپل باندې وړاندې شي. په دې وخت کې سره به دغه مخ ته را نشي بلکې دغه په ځای باندې اوس یو نوې باچا راغلی و. د باچا نوم ایرګوس وی او د کسان ته دا خبرو کې چې سره به اصل کې بغدار و موږ د دنیا تبا کول غوښتل خو هغه موږ ته بار تامینه تکوري چې په انسانانو کې څه انسان هم شته دي خو دینه موږ ته را پته لګیدل چې په انسانانو کې یو هم سي سړی نشته دي. د دې د بچي موږ به خپل کسانو د مرګ په بدل کې تاسو له خامخا دي خبرې سزا درکو. زما زړه د سره به غونته کې نرم نه دي بلکې زه به تاسو له سره هم بل موقع نه درکوم. چې کله خپل چوکس مکه لرو وري نو هغه په 100 سکند کې زنګ شي هم په غزي کې ایره شي. پر سره ټول انسان د خبر نه خبردار کی موږ اوس په دنیا باندې هم په طریقې سره زنګ لګو او تاسو به صرف او صرف په 100 میاشتو کې د دنیا نه ختميږي او په ځان باندې به پوهیږي هم نه. پیرو کې شکل تا غزي لاړ شي نو په دې سره په هډ کوارټر کې موجود هر یو کس د پریشانی ښکار شي ول چې وي تاسو د پته لګیدلې په چې موږ سره اوس یو هم داسې طاقت یا لار نشته چې په دوی نه اوس ځان بچ کو. تاسو ته دا نن کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت. بای بای.